آیا د واکمنې ډلې د پای ته رسیدو وخت را رسیدلی؟ د شمال نښتو نوي لیدلوري راڅرګند کړل. آیا رښتیا د اوسنۍ واکمنې ډلې د واک مهلت او تړون پای ته رسیدلی او افغانستان د یوې بلې پراخې جګړې پر لور روان دی؟ په شمال او په ځانګړې توګه بدخشان کې وروستیو پوځي خوځښتونو سیاسي او پوځي غبرګونونه خورا ډېر کړي دي. هغه څه چې اوس د ټولو پام ور اړول شوی، دا نښتې د ازادۍ نښه ده که د یو بل ناورین پیل؟ پوره جزئیات ویډیو کې وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مشئ. لیکوال او ټولنیز فعال جلال امرخیل پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د واکمنې ډلې د تړون وخت بشپړ شوی او وروستي بریدونه د هغوی د زوال پیل دی. ښاغلي امرخیل خبرداری ورکړی هغوی چې په هیواد کې پاتېږي باید خپله رویه سمه کړي، ګینې سبا به د ولس لاسونه د دوی ګریوان کې نښتي وي. په ورته وخت کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو پخواني وزیر نورالرحمن اخلاقي هم یادونه کړې چې په بدخشان کې د ازادۍ جبهې او واکمنې ډلې ترمنځ نښتې د دغې ډلې د واک د کمزورۍ او زوال نوی پړاو دی. د راپورونو له مخې په زیباک ولسوالۍ کې د شدیدو نښتو له امله دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې او د زیبا ولسوالۍ هغه سیمې چې د افغانستان ازادۍ جبهې نیولې وي اوس هم د دوی په وینا تر ولکې لاندې دي. بل لور ته ټولنیز فعال حکمت حسن بیا یو جدي خبرداری ورکوي. د ښاغلي حسن په وینا که په بدخشان او تخار کې له واکمنې ډلې څخه یو شمېر ولسوالۍ ونیول شي نو جګړه به تر نورستان، فاریاب، جوزجان او سرپل پورې خپره شي. نوموړی ډیروي که مخالفې جبهې د کانونو درلودونکي سیمې ونیولی شي نو مالی امکانات او آن د ډرون ټکنالوژي به ترلاسه کړي چې وضعیت به بیخي له کنټروله بهر کړي. هغه ټینګار کوي چې یوازینۍ رغون لاره یوازې ولس ته غاړه ایښودل او د ټولګډې واکمنۍ رامنځته کول دي. خو اصلي خبره دا ده که خبره د افغانستان د ازادۍ وي نو ولې یو واحد فکر نشته؟ همدا مهال د امرالله صالح، احمد مسعود، جنرال یاسین ضیا، جنرال سمیع سادات، حامد سیفي او نورو په مشرۍ شاوخوا 10 بېلابېلې ډلې کارنده دي. په دې کې ځینې ډلې د پاکستان سختې مخالفې او ځینې نورې بیا خپله بریا د دغه هیواد له پوځي سیاستونو سره تړلې بولي. شنونکي اندېښنه ښیي چې دا وضعیت کټ مټ د داود خان او ډاکټر نجیب د واکمنیو تر نسکورېدو وروسته د جنګي او پردیپالو ګوندونو د شخړو په څیر ښکاري. د دغو بېلابېلو ډلو مشرتابه که یوه خوا په کندهار او بله خوا اروپا کې هوسا ژوند لري، خو په بدخشان او نورو سیمو کې د روانې جګړې او قربانۍ ټول دروند بار بیا یوازې او یوازې د ناچاره ولس پر اوږو سپور دی. درنو لیدونکو